روز سوال کړی دی چې چاوی چې حدیث کې داسې راځي چې آخره زمانه کې به فحاشي عامه شي، نو هلکان به له هلکانو نه شهوت پوره کوي، جنکۍ د جنکو نه، او بیا به د ماشومانانو سره بدکاریانې کېږي، او بیا به د زناورو سره کېږي. دې څه حدیث دي؟ الجواب دې طریقه باندې او داسې الفاظو باندې حدیث دا نشتی. خدا یاده کوي چې په صحیح حدیثونو کې دا خبر راغلی ده چې د قیامت ته نږدې کېدو یوه نښه دا ده چې فحاشي به د خلکو منځ کې عامه شي، او اکثر نښې د قیامت دا راښکاره شوي دي، وړې نښې. او که څوک علم ډېرول غواړي، نو دا ما تفصیلا بیان کړي دي، یوه نښه ښه د تفصیل سره اوږده سلسله کې ما بیان کړي د قیامت علامات. نو په هغې کومې وړې نښې چې دي نو هغې باره کې سوچو کې هغه اکثر ښکاره شوي دي. یوه نښه دا ده، او حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان من اشراط الساعه، د قیامت په نښو کې بعض نښې دا دي ان یرفع العلم، چې دیني علم به د خلکو نه کم شي، ویثبت الجهل، او جهل او جهالت به عام شي، ویشرب الخمر، او شراب به ډېر څکې کېږي، ويظهر الزنا، او زنا به راښکاره شي، عامه به شي. نو زنا فحاشي ده که نه؟ زنا فحاشي ده که نه ده؟ ها بل واوره حدیث. دا حدیث د ابو مالک الاشعري رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده په صحیح بخاري کې ده، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. زما په دې امت کې به په آخري وخت کې داسې خلک پیدا شي چې هغوی به حلال کړي د ځان دپاره الحره زنا ته وایي، فحاشۍ ته، والحریر او نارینه به د ریخمو کپړې اچي، والخمر والمعازف او شراب او د ټنګ ټکور سامان به خلک ځان دپاره حلال کړي. نو چې زنا عامه شي، ورسره شراب عام شي، او د ټنګ ټکور آلات عام شي، دا څه دي؟ فحاشي ده که هسې دا نښه به ښکاره شوي که نه وي؟ دا نښه ښکاره ده، او داسې ښکاره ده لکه څنګه چې نور هغه لیدی کېږي، او د نور دا رڼا د چا نه پټه پناه نه ده چې فحاشي په کومه مرتبه کې ده. ما ته یو کس دا ووایي چې ته په دې ټکنالوژۍ باندې رد کړې، په دې موبایل او په انټرنیټو. ما هغه ته ما خو چې ته په دې رد نه دی کړی. تاسو زما نه څه اورېدلي؟ ما چې ته په ټکنالوژۍ په انټرنیټ په دې رد کړی، نو ما څه ویلي؟ په غلط استعمال رد شوی دی. ټکنالوژۍ نه بغیر خو ژوند نه تېږي، زه یې په خپله مې استعمالو، بلکې موږ خو وایو مسلمانانو د محسوسو ځان تکړه کوي، مخکې شي د دې یهودو نصاراو نه د ټکنالوژۍ استعمال کوي، ځان پرې پوه کوي، د قوم خدمت وکوي، د دین خدمت وکوي، د ملک خدمت وکوي، د ژبې او د علاقې خدمت وکوي. خو دا خو رد نشي ویلی چې ځان پکې تکړه که فحاشۍ له زور ورکړه. رد په فحاشۍ دی، رد په ټکنالوژۍ نه دی. لکه اوس یو سړی دی، قلم او پاڼه ورسره ده، او غلط څه لیکي، او ما پرې رد وکړو چې دا لیکل دي غلط. بل تا خو په قلم رد وکړو. موږ په قلم رد نه دی کړی، څه چې په هغه قلم لیکلی شي په هغې هم رد وکړو چې دغه صحیح نه و. ټکنالوژي او نن سبا موبایل د هر چا جیب کې دی، هغه رسېدلی دی هر ځای ته، انټرنیټ دا نور شیونه او هر څه. موږ رد په ګن بلا باندې کوو چې دا عامه شوې ده. او فحاشي لکه اوس یو سړی وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم خو چې زنا به عامه شي، نو زه درته وایم چې او زنا
هم ډېر حده پورې عامه شوې ده. خو یو بله خبره یاده کړئ، زنا صرف دې پورې نه ده چې یو عورت سره استعمالېږي او لګي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي سترګې هم زنا کوي، جبه هم زنا کوي، لاس هم زنا کوي، خپې هم زنا کوي. دا به زنا کې راځي. نو دا فحاشي کته وایي دا زنا نه ده؟ د دې دپاره خبرې کول دا زنا نه ده؟ دې ته دعوت ورکول دا زنا نه ده؟ خو بس هسې دا وینم سړی چې په دې نیت کښېني که نه. ځکه زه بل ورځ د علماو مجلس و په هغې کې څه خبرې روانې وي، نو هغوی ته ما دا ووایي ما په دې مولیانو کې اکثر دا مسله وي چې د بل عالم چې کوم علما د الله نه نه هېرېږي، الله والا نه وي، په هغو کې اکثر دا مسله وي چې د کوم عالم بیان واوري نو د اول سر نه په دې نیت یې اوري زه به دې کې غلطي راوباسم. نو که ده ته څه میلاو هم نه شي خو دی به سره وباسي، ځکه چې ناس په دې نیت دی چې زه به سره وباسم. خو که ته په دې نیت کښېنې چې زه به څه زده کوم نو بیا به یې زده کړي. خو چې په دې نیت د اول نه یې ډډه ولګوله چې زه به نن غلطیانې راوباسم، نو که بیا دې څه میلاو نه شي، یو ورځ په ما باندې چا رد کړی هغه غریب چې د ټول بیان اورېدلی دی څه به ورته په لاس نه ورغلي، نو وایي دی چې وایي قرآن او حدیث، نو دا خو ثا ده قرآن او حدیث. حدیث کوم ځای کې دی؟ نو اوس دې غریب ته نور څه نه دی میلاو شوي، نور څه ورته میلاو نه شوي. دا خو وایي ثا ده، دا خو سین نه دی، نو دې له پکار چې دی وایي چې قرآن او حدیث، حدیث نه. دا چې دماغو کې ډز وشي هغه بیا به ګډو وډو سر شي. الحمدلله موږ خو د ټکنالوژۍ څه یو په دې باب کې مرسته کوونکي وو چې د مؤمنان پرې مخکې لاړ شي، خو چې په ښه لار استعمال شي. اوس دلته رسول الله وسلم وایي چې د ټنګ ټکور سامان به عام شي، خلک به استعمالوي. ورته وګوره بعض ورته د پښتنو ثقافت وي، هغه پښتن وي، پښتن نه دی یو لګیا وي، هغه پښتن نه دی چې د هغه په بیټک او په حجره کې رباب او منګی نه پروت. نو ما په هغه ټیم کې که پښتو ته دې ته وایي چې رباب او منګی، نو دغه پښتو خو زه دې دیوال له راچوم. هغه پښتن وي، پښتن نه دی چې رباب او منګی پکې. او بعض شاعران چې کله هغه زاړه حالات بیانوي که نه په شاعرۍ کې، نو وایي نشتي هغه د بنګړو هغه شړنګ او هغه رباب هغه ټنګ او هغه نو په دې جا ښه څه کړي؟ او لا ته نه اوري، دا خو عام دی نن سبا. ته اوس وایې رباب ټنګ نشتي، د رباب نه ترقي شوي د قصه موبایل ته وړېدلې، ته د رباب په ټنګ پسې ګرځې او په منګي پسې ګرځې، په هر ځای کې دا شی عام شوی دی. نو دې پسې دې ارمان کوي، یعنی شاعر دې ځای کې ارمان کوي چې یو ښه وخت و ډمې به وي په حجرو کې ګډېدې او رباب به و منګی به او مزې به وي، او دې پسې دې ارمان کوي. خلک وایي یا الله چې غلط څه شی وي هغه بیا رانه ونه کړي او بیا هغه حالات رانه ولي، او یا الله نیغې لارې ته مې راواړې، او دې په غلط کار پسې ارمان کوي. نو حدیثونو کې دا دي چې آخري وخت کې به فحاشي عامه شي، او دا حالات روان دغه طرف ته دي چې د قیامت نښې هغه ښکاره شوي د قیامت نږدې دي. خو زموږ دا پښتانه یو خبره به وکړم خفه کېږئ به نه، اوس دا نور قومونه چې دي دوی بیا هم دا ټکنالوژي او دا قیسې میسې لیدلي دي د مخکې نه، نو هغوی بیا هم چې استعمالوي څه نه څه ګزاره پکې کوي. خو زموږ دا خو اول پیرې لیدلي دي او پخوا د دې قیسې نه څه خبر نه و. نو پښتو کې متل وي نادیده چې په دیده شي رڼا ورځ پې توره شپه شي، نو دې ته بیا سم زور وباسي. یا نور کېدله په طریقه کوي، زه به یې وګورئ زه څه چل کړو. نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې. روان ګوره موږ ښه طرف ته نه یو.